السلام علیکم بابا. وعلیکم سلام. زوی ستړی مه شې. خیر اوسه. ښځې ډوډۍ راواخله سپانډه شه. څه کوې زه چې غرغړې وایه انسانیت په ځان کې پیدا کړه. ښځې دلته به کار مار کوي، ته د دې ځایه نارې پر وایه ډوډۍ راواخله ډوډۍ راواخله. دوی خو هم ستړي ستومانه دي، په کار اخته دي. روا بیخي وی دا هم بیا نن پالک په خکړ کې دي، بیا به د نن انګریزي، بیا به نن خبرې راته کوي. اوس په کوم څه ته راسه لږ واخله. دا څنګه بولي، دا څنګه شیان دي؟ په یوه شي کې نه ذایقه شته، نه پوهېږم کله دال پخلی کله پالک پخلی، په یوه شي کې هم ذایقه نشته نه شی شته. آخره د مور ډوډۍ شیان راواخله، زه که څه خورم نه. دا چیشت د بدبختې زو انسان د ځانه جوړ کړه، د رزق پرمتي کوې بدبخته. د رستو یې نه کوم، دا چیز به کړي دي، کله پالک به کړی کله بېنډۍ به کړي، په یوه شي کې نه مالګه شته نه په یوه شي کې خوند شته. دا څنګه سالن دی بابا؟ زه به کړي هره ورځ کله مشتري ستومانه راشي کور ته بیا دغه حال دا چیشت دا رزق دی بدبخته، سترګې به دې ووځي. ته د رزق پرمتي کوې لګیا نه کوم برعکس ورته وي والله که د خولې خوند یې را خراب کړي. زه به ګسه په بازار کې دا ډوډۍ ګسه خورم، ګسه کور یې تاباده ګسه خورم هلانه. دا څنګه ډوډۍ؟ څه درته ووایم زویه، ډېر بدبخته انسان یې. ته بدبخته زویه د رزق پرمتي کوې، سترګې به دې ووځي. کښېنه بابا چیرم د رستوین وکئ، د دوی په سر ته مو ماته خبرې کوي، په یوه شي کې نه خوند شته نه یې شی شته. بابا الهه که ستا هغه مجابه خبرې دي. ټنډه سه ټنډه سه انسان د ځانه جوړ کړه. دا دروازه ټکېږي، زه هغه ګورم چې څوک دی، نو سړی د ځانه جوړ کړه. صحیح ده ورس. ها زویه څه غواړې؟ کاکا کار وایي در سره؟ ښه کار کوې؟ هو. څو تنخواه غواړې زویه؟ تنخواه نه غواړم، ایله یو ټیم ډوډۍ راکړه. ما خیال وږی دی، ډوډۍ به ورکړه. په زویه کار پرېږده، راځه هلته کښېنه، زه به ډوډۍ در راواخلم ډوډۍ وخوره. یا زه کار کوم، زاول ډوډۍ نه خورم، کار کوم له اقبال ډوډۍ خورم. ښه کار کوې بیا ډوډۍ خوره؟ هو. به سمه ده زویه، راځه کار به وکړې. راځه زویه خبره واوره، بس دا کار پرېږده، راځه ډوډۍ به وخورې. صحیح دی. بس دا کار دلته پرېږده، راځه. خانه ډوډۍ وخوره. صحیح دی. یا خدای پاک شکر شکر تا لاک لاک شکر. ای ولې زویه په تیلۍ کې اچوې؟ خدلې یې وخوره. کاکا پلار مې بیماره ده، سرکاري هسپتال کې ده، ډاکټر ګولۍ ورلیکلې، له ډوډۍ بعده به یې خورې. دا ډوډۍ ورلم، دا به دی وخوري، له هغه بعده به ګولۍ پسې تېري. ښه ستا پلار ناجوړه دی، ته د هغه دپاره دا سالن وړې. ورته وګوره زویه، دا خلک دومره مجبوره دي د یو ټیم ډوډۍ دپاره. دا اګر درجه زموږ کره کار وکړي، وایي زه دا سالن وړم او دا ډوډۍ وړم، زما پلار لی وړم چې هغه یې وخوري، بیا به ګولۍ پسې تېرې کړي. ورته د رس دومره بېرمتي کوې، ناشکره یې. ته روزانه دا سالنان غورځوې، دا ډوډۍ غورځوې. د ډوډۍ قدر او د سالن قدر د غریبانان څه پوښتنه وکړه. صحیح ده بابا، بس نن نه بعد به زه هم د ډوډۍ توهین نه کوم، بس هر شی راواستې هغه به زه ښه په اخلاص خورم، بس نه یې غورځوم نن نه بعد. زما توبه ده بابا بس. الله به درڅه ناراضه شي، ته د رزق پرمتي کوې. هره ورځ زه درته ګورم ته د ښځو سره په غاړه کې لوېدلی. اوس دغه ته د عمر وګوره، د دغه سبق عمر دی، مګر دی د پلار دپاره راوتلی دی. دغه سالن دی په تیلۍ کې وړي، پلار لې وړي. په زوی ته دی وکړه، روزانه راځه دلې کار کوه، ته خپله ډوډۍ دلې وخوره، بس سالن زه در کوم، بیا کور ته وړې. سمه ده زویه؟ صحیح ده کاکا، کور وده. بس ته دا وخوره، به زویه زه نور سالن در راکړم، هغه به بیا کور ته ویست. یا ته ورشه زویه سالن راواخله، نور سالن راواخله، دلې وخوره، بس زه تا د نور ډوډۍ هم در کوم، سالن هم در کوم، بیا کور ته ویست. ښه دی زویه؟ صحیح دی کاکا، کور وده. بس ډوډۍ سالن ته راوړي، زویه ډوډۍ وخوره. کښېنه دلې کښېنه.